د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د وروستۍ واورې د ښویېدنې له امله د زیانمنو شویو کورنیو سره د غم شریکۍ په موخه نن سهار د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ افڅو کلي ته سفر وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان او د چارو ادارې عمومي رئیس عبدالسلام رحیمي ته افڅو کلي کې د نورستان والي او ځایي اوسېدونکو هرکلی ووایه. وروسته جمهور رئیس غني په یوه ناسته کې چې په ملي شورا کې د یاد ولایت استازو، متنفذینو، مشرانو، ځوانانو او د یاد ولایت اوسېدونکو هم پکې حضور درلود، د یادې پیښې په اړه د غم شریکۍ څرګندولو پر مهال وویل: لومړی تر ټولو تصور په دقیق کې چې ما واورېدل چې موږ ماشومان موږ میندې موږ خویندې شهادت ته رسېدلي دي، له هغه دقیقې نه ما باندې خوب سخته و، آرام سخته و او هدایت مې واضح ورکړ چې باید رسیدګي وسي او هیله ده چې درته ثابت شوی چې ما ته هر وګړی د افغانستان مساوي د بل وګړي ته. نورستانیان هیڅ فرق نه لري له نورو ولایتونو، عین افغانان یې او چیرې چې غم راسي زموږ خدمت کوي. په دې باندې یقین ولرئ چې د هر ماشوم غم، د هر ښځې غم، د هر سپین ږیري غم ما غم. د هیواد جمهور رئیس خلکو ته د خدماتو برابرول او د ستونزو او طبیعي آفتونو او پیښو پر مهال رسیدګي خپل مسؤلیت وباله. دا ما مسؤلیت ده چې تاسو ته ورسېږي. دا د مننې خبره نه ده، دا د شریعت خبره ده، دا د قانون خبره. ځکه یو ولسمشر بې له ولس نه بې معنا ده. په تاسې باندې چې د افغانستان عزت، په تاسې باندې چې د افغانستان آبرو ده او زه غواړم د ټول نورستان خلکو نه، د افڅو له کلي نه، شرقي نورستان نه، غربي نه، مرکزي نه مننه وکړم. تاسې د افغانستان زمري یې، همیشه افغانستان ته خدمت کړی، نو دا حق د تاسې ده، زه مننه کوم. محمد اشرف غني وویل هرې زیانمنې سوي او هغو کورنیو سره چې د واورې د ښویېدنې له امله یې کورونه ویجاړ سوي دي د بیرته آبادولو په خاطر 80,000 افغانۍ مرسته کیږي. هرې کورنۍ ته چې کور یې خراب سوی 80,000 افغانۍ فورا درکول کیږي، کورونه مو آباد کړي. په واضح توګه د حکومت مسؤلیت ده چې تاسې انشاءالله تعالی آرام اوسئ. سړک باندې به زه هدایت ورکړم چې سړک ترمیم شي. بیا په نورو اساسي ټکو باندې انشاءالله تعالی په تفصیل غږېږو. ما درته ویلي دي چې دا 10 ولایته چې په یو پیړۍ کې چا ورته توجه نه ده کړی او نورستان د هغه جمله ده، هغه کې زه ځان مسؤل بولم. نو خدای مو بیا په خیر ساته، خدای مو په عزت ساته، خدای مو په اتفاق ساته، حوادث دې لرې ساتي او خدای دې دا وطن محفوظ کړي. د افغانستان دښمنان د خدای تباه کړي چې موږ وکړی سو د تاسې واقعي خدمت. جمهور رئیس غني نورستان ولایت ته د خپل پخواني سفر ته د اشارې پر مهال یو ځل بیا د واورې د ښویېدنې قربانیانو ته د فردوس جنت او د دوی کورنیو ته د جمیل صبر دعا وکړه. 10 کاله پخوا زه په برګمټال کې تاسې میلمه وم او لومړۍ میرمن هم راسره وه. تاسې ټولو ته یې سلامونه لېږل، ډېرې خوندي خاطرې درنه لرم. زه 10 کاله پخوا هم له برګمټال نه پاسو ختم، هم له وټپور نه 2 وارې پارون ته درغلی یم. بیا به په بل فرصت باندې انشاءالله په تفصیل وغږېږو. نو خدای دې ټول شهیدان وبخي، خدای دې تاسو ته تسل درکړي او له دې نه چې له ما نه مرکلی وکړه کورم ودان. په خیر اوسئ، ژوندي اوسئ، خدای دې له شره او له خطره لرې ساتي. وروسته په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي ډاکټر پروین نورستاني خبرې وکړې او د جمهور رئیس او ورسره پلاوي له ورتګ او غم شریکۍ څخه یې مننه وکړه. ورپسې د نورستان یو سناتور د جمهور رئیس غني له غم شریکۍ څخه د مننې پر مهال وویل د نورستان خلکو د امنیت د تامین او په هیواد کې د قانون د حاکمیت په خاطر دولت سره همکار دي. د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وویل دلته د جمهور رئیس راتګ موږ ته قوت رابخي.
او څرګنده کړه چې جمهور رئیس له دې پیښې څخه د خبرېدو پر مهال سخت خواشینی سو او زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستې لپاره یې لارښوونه وکړه. هغه د نورستان خلکو ته په خطاب کې زیاته کړه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه ستاسو اولادونه دي او هر وخت ستاسو او نورو ټولو هیوادوالو خدمت ته تیار دي. وروسته د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان د هیواد د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې د نورستان د ځوانانو له فعال ګډون څخه د یاد ولایت له خلکو مننه وکړه. د 201 سیلاب قلي اردو قمندان تورن جنرال محمد زمان وزیري وویل د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د جمهور رئیس په لارښوونه ستاسو خدمت ته ځانونه ورسول. په پای کې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم خبرې وکړې او د جمهور رئیس او ورسره پلاوي له ورتګ او غمشریکۍ څخه د مننې پر مهال یې وویل د نورستان سړک د پخولو په اړه د جمهور رئیس د تیر کال ژمنه د عملي کېدو په موخه په ملي بودیجه کې په پام کې ونیول سوه. همدارنګه په دغه ناسته کې د نورستان د ولایت مشرانو د نورستان پوهنتون او د معتادینو د کلینیک جوړولو په ګډون خپلې ټولې غوښتنې جمهور رئیس غني سره شریکې کړې.